دا د هر زنانه هر نارینه زړه ته شوی نو په کامیابی پر دین باندې او د الله پر تعلق باندې چې کومې زنانې دینداره تېرې شوي او د الله والا زنانې تېرې شوي د هغو ژوند موږ متعلق ویګو د خلیفه هارون رشید یو بادشاه تېر شوی دی دا ډېر نیک بادشاه و پخوا زمانه کې بادشاهان نیکان بادشاهان ولې نیکان خلق نیکان خلق حدیث کې راځي اعمالکم عمالکم نن موږ حکومتو تشکنځاوي کوي وحکام تشکنځاوي کوي مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ لیکلي دي حالات حکام سے نہیں بدلیں گے احکام سے بدلیں گے حالات حکام سے نہیں بدلیں گے بلکہ احکام سے بدلیں گے اعمال سے بدلیں گے عملو باندې بدلیږي حالات مولانا محمد احمد صاحب وویل د باولپور دا علماء پیژني هغه بوله ول د نن زمانه د حکومتو د بادشاہانو تبدیلی نه ول په دې باندې حالات نه بدلیږي یار یو بادشاہ سی بیا بل بادشاہ سی بیا بل بادشاہ سی بیا هغه ډېره سخت خبره کوي او هغه غټ سړی موږ به دا خبره نه کړو موږ نه نس کولای هغه د دې زمانه د بادشاہانو د بدلیدو مثال چی دی چې کتے کو ہٹا دو خنزیر کو بٹھا دو خنزیر کو ہٹا دو گدے کو بٹھا دو گدے کو ہٹا دو گھوڑے کو بٹھا دو دې مثال لا ترا نو دغه احکام دغه حکام سره حالات بدلیدو امید دي دا ترا مش خپل اعمال سره مش د الله سره روغ مش سوکو مش د الله سره روغ مش د الله سره جوړ ولی مش چې مش کشنی فرعونان الله دې مش ټول معاف کړي کزنان دي کنار نه دي مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھلی دی کہ چھوٹے چھوٹے فرعونوں پر اللہ بڑے فرعونوں کو مسلط کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے مش به کشنی فرعونان هر سړی په خپل کور کې د ځان فرعون جوړ کړی الله دې مش سم نو کومې زنانې چې دیندار وي نو په خوا زمانه کې ما د یو بادشاه او خلیفہ هارون رشید دا ډېر نیک سړی بزرگ سړی د یو ښځه و زنانه و زبیده نومېده زبیده هغه هم نیکه زنانه و څه ته وایي نیکه زنانه و دې ته وایي چې د هغې زړه هم جوړي زړه یې د الله د محبته ډک دا نیکه زنانه او د بدنه چې نیک اعمال راوځي دا نیکه زنانه او د دې په زړه کې د آخرت طلب ډیر وي د دنیا د کم وي دا نیکه زنانه د جنت شوق ډیر وي د دنیا شوق کم وي دا نیکه زنانه نو پر دا ډیره ګرانه و دا زنانه نو یو ورځ دغه میړه ورته وویل دا بادشاه چې ستا کم ارمان پر زړه دی چې زه در پوره کړم ستا کم ارمان پر زړه دی چا ورته وویل باچا ورته وویل و چا ته وویل خپل کور والا ته وویل ته متوجه یې اصل کې ستاسو توجه ضروري ده اصل بیان والا به وایي کله نه پرېږدي کنه یې کله نه پرېږدي سمانه دا نه د جسم په اعتبار تر سره ناس دماغ بل ځای نو خلیفہ هارون رشید و چا ته وویل خپل کور والا ته وویل ډېره پر ګرانه وه ستا د زړه کمه تمنا ده کم ارمان ده ګوره چې په دیګ کې کم شی پخ شوی په چمچه کې هغه راوځي زبه چې ده زبه دا د زړه چمچه دا چې د کاري صاحب دا د زړه چمچه کاري صاحب په زړه کې ستا په خوله به دی هغه وایي زموږ په زړو کې چونکې دنیا د الله دې موږ معاف کړي که نارینه دي که زنانې دي نه ګرد د عمر په کورو کې د دنیا تذکرې شروع دي د پلانی دی کالی وو د پلانی دی پړونی وو د پلانی ښځې دی سنډلان د پلانی ښځې عجبه والی جوړ کړی د پلانی نجلۍ عجبه پر پزه باندې عجبه ښایسته چارګل د پلانی نجلۍ عجبه پازیبونه وو چیرې دې اخیستي بیا خپل میړه پسې سم خپره کوي
هغه د پازیبو نمونه اخیستې په داود شاپینګ سنټر کې په لګرځي وای داستا د میړه سیل منځم کځای ولې دې د والی ډیزاین په لاس ور کړی ها دې د چارګل ډیزاین په لاس ور کړی دې د بخمل ټوکړه په لاس ور کړی ده د ورت کوانتان د پوس ورت کواندار ته ولاړی خله کژه کوي خور کوي و دغه باندې دغه تر رنګي غوښتي هغه دلته یو بل ستا ور سره ملاویش دی یا دغه تر برابر پیدا کوي زه سبا بیا درازم دا چې غلامی کوي ها دا چې مولانا یوسف رحمت الله علیه لیکلی دي وای د زنانو د فضل خرچي د وجه چې د زنانو د فضل خرچي او د رواجو د وجه نارینه په حرام وخت شي ګوري زنانه غواړي وای دا پلانې جوړه براوړي بل باندې راوړي میړه خوره کې په تنخواه کې په کاروبار کې دومره گنجائش نه دی د غریب به په درواغ واصلې د امان ولی ماینه خوشاله د مقصد ولی ماینه بل طرح خوشاله کیږي هغه لیکه ورته کشکړی چې دغه جوړه براوړي دا د وزر والا دا براوړي میړه مجبوري په حرام وخت شي په کاروبار کې درواغ شروع کی ها نو خلیفہ هارون رشید وخت په ماینه ته سوې استاد زړه ارمان چشت او د باچا شزه د باچا د مولوی صاحب شزه نه د چا شزه او د باچا شزه مبارک زموږ څه خیال چې دا به څنګه نه خراباز ها د دې به څه ترا سوچونه څه ترا به پوسو ارمانونه څه ترا به ډیماندونه څه ترا مطالبه به دی ورته ویلې ول را پرکې د ارمان زما د زړه ارمان را پرکې هغه ورته زه باچا د باچا په وس خرڅ پرې ما ځ خله پرکشه اډر کوا اډر دی ورته ویلې ول زما سل منځ پکار څو سل منځ په خوا زمانه کې منځ عمریان سل منځ هغه ورته سل منځ څه کوي یو منځ به وادوی به درې به د کور کار بدر کوي تبه وسای یو به کالی در منځي بل به سالندر پخې بل به جاړو وي بل به کشنیان در سنبالوي څلور پنځه منځي بل به ګس ازما کار کوي تبه وسای په کرسي بناسته پر سوفه باندې ها ولې تو ملکان تو شهزادي تسل منځ سګه دی ورته بس تاول زستار مانر پر کوم راو ور سره هغه سل منځي وراوست څو سل منځي شرالي بیا ورته ویل دغه زبیدی ورته ویل د خپل مینه ولو سل قران شریفونه راو چې راو او وی ګوره ته ارمان ته وګوره زما استاد شو څه تر ارمانونه پځړو ها کله تبلیغي شزي کله عالم شزي کله نیک سړی شزي ها د بیر میړه ورته وایي نه چې تاسو ارمان ورور وخور ته نشو ویلې د بیر میړه و مینه ته نشو ویلې د بیر مولوی صاحب 5000 روپۍ 1000 روپۍ تنخواه ده ها دني چې دا ګس هغه یو تنخواه په یو جوړه کې ولاړ په یو پړونی کې ولاړ و ولې ماحول غلط نو سل قران شریفونه وراوړ بیا خلیفہ هارون رشید سل قران شریفونه چې وراوړ بیا دی ورته ویلې ول زما دا تمنا ده زما دا ارمان دی چې دا سل سره قرانونه وهر منځ ته یو قران ورکي او منځ ته ویلې چې طيب السهار سهونه سه در ماخستنه کو بته یو قران ختموي زما په کور کې زبستې ډوډۍ وسالم په خو ولی هغه ما دا حدیث اوریدلې دي چې په کوم کور کې تلاوت کیږي هغه کور د اسمان والا ته داسې معلومیږي لکه د مځکې والا ته د اسمان ستوري نو د باچا کور والا ته تر نه معلومیږي هغه کور معلومیږي چې تلاوت کیږي هغه کور زه د باچا په کور نه يم خوشاله په هغه کور خوشاله چې په کوم کور کې تلاوت کیږي باچا یې څه چې د اعلی په دربار کې حیثیت نشته نو څه میړه باچا دی د دې زړه جنمات ولې د دې په زړه کې د اعلی محبت
الله دې زموږ واستي په زړو کې هم د نارینه په زړو کې خپل محبت واچي او د زنانو په زړو کې هم الله خپل محبت واچي. نو دا یعنی الله دې موږ دیندار کړي، الله دې زموږ په زندګۍ کې دین راوړي، الله دې زموږ په زندګۍ کې یعنی زموږ په زنانو کې دې الله پرده راوړي.